د هند کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا د ټېسټ سیالیو ډګر کې تاریخ جوړ کړ. هندۍ لوبډلې له نیوزیلینډ نه په دوهمه ټېسټ لوبه کې په خپل کور ممبۍ کې د 302 منډو په توپیر ستره بریا ترلاسه کړه. په دې بریا سره د هندوستان لوبډله د ICC په ټېسټ درجه بندۍ کې یو ځل بیا لومړي مقام ته ورسېده. د نیوزیلینډ بریا هم په دې معنی ده چې هندوستان د 2 لوبو لړۍ 0 وګټله او اوس به د هند لوبډله سویلي افریقا ته د 3 ټېسټ او 3 یو ورځنیو لوبو لپاره ځي چې د دسمبر په 26مه پیل کیږي. د یادونې ده چې ویرات کوهلي لومړی لوبغاړی شو چې د لوبې په هر فارمټ کې 50 نړیوالې بریاوې ثبت کړي. هند د ټېسټ کرکټ د سیالیو په تاریخ کې د منډو له لحاظه په 7 سترو بریاوو کې 6 د ویرات کوهلي په لوبډلمشرۍ کې ترلاسه کړي دي.